دویم نمبر وسړی دستی د توبې تفصیلی کوشش کوي. توبه تفصیلی دا معنا چې د پر ذمه کم حقوق پاته دي د هغه حقوقو د ادا کېدلو فکر وکړي. ځکه چې کم حقوق د انسان د پاره د هغه ادا کول ممکن دي او هغه د په خپل ژوند کې ادا کولای شي، د هغه ادا کول پر د فرض واجب دي. مثلا چې څومره المنځونه د قضا سوي دي د هغه راګرځول د لپاره ممکن دي، د دې راګرځول پر د باندې فرض واجب دي. چې څومره روزي د قضا سوي دي او چې څومره عبادتونه د سوي دي، چې څومره د مسلمان حق خورلې دی هغه ته ورسول د دته ممکن دي، نو د هغه رسول پر د باندې فرض واجب دي. نو د استیبه دوبه تفصیلی کې د دې شکل بروانه چې یاره اوس به زه د خلکو حقونه څنګه سره ورکوم، او چې د الله تعالی زما پر ذمت څومره المنځونه او عبادت پاته دي، د المنځونه او عبادت به زه سر ته څنګه رسوم چې درسو پورې د دې راګرځول او چې کوم مدته ممکن دي د هغې فکر ورسره نه وي. د سړي توبه کمال ته نه رسیږي، نه هغه توبه د سړي ځای نسی، بلکې په توبه کې دویم شرط دا لازمي دی چې هغه حقوق چې دی ادا کولی شي هغه به خامخا ادا کوي. مثلا په دې حقوقو کې اولنی سړی د لمانځه ترتیب را روان کړي چې زما د ځوانۍ سوونې سي تر دې اوسه پورې زما 100 کاله عمر دی، په دې هر کال کې پر ما باندې 2100 لمانځونه دي، ځکه د یو کال منځونه 2100 راځي. په دې 2100 منځو کې به ما 100 دانې کړي، 100 به مې قضا کړي. او زما د بلوغ صدر اوسه پورې څومره زمانه ده، د نارینه بلوغ دا د احتلام او د څه شروع کېږي، او د زنانې بلوغ دا د حیض د ناجوړۍ څه شروع کېږي. لیکن کچیرې د نارینه او د زنانه د دې شانو معلومات نه وي، بس که نارینه دی که زنانه ده د هغې بلوغ د 15 کاله سره روانېږي په شریعت کې. بیا چې په دې 15 کاله سه وروسته زما د لمانځه مکلفم، زما سه څومره لمانځونه قضا سوي دي. ډېرې کورنۍ مسلمانې کورنۍ دي، په هغې کې داسې بوډاګانو نوجوانان ځوانۍ ته راغلي دي چې الحمدلله د هغې څه په ټوله زندګي کې یو لمونځ هم نه قضا سوی. حضرت مجدد الفسانی رحمه الله وایي دې امت کې داسې انسانان تیر سوي دي چې 40 کاله ملایکې موقع نه ده پیدا کړې چې د هغې د ګناه د لیکلو دپاره قلم پورته کړي. دا خو څه کوي، عجیبه خلق او عجیبه زمانه وه. زما خپل فلار چې کله وفات کېدی نو هغې د وفات څه یو ورځ ما ته مو ویل بچی زما زندگی 80 کاله ته ورسېده، زما په 80 کاله کې زما څه یو لمونځ قضا سوی. هغه هم در یو ځایه پورې پر سایکل باندې تلم، لیکن د سایکل ټایر پنچر سو، ما چې هر څه وزغلاوی تیمم هم نه راته روا کېدی او هلته منزل ته هم نه ورسېدم، نو یو مازدیګر لمونځ ما څه په ټوله زندګي کې قضا سوی دی. او د هغې لمانځه دپاره ما 1000 واره قضا راوړې ده، د یو لمانځه قضا ما 1000 واره پیش کړې ده. نو ما درته ویل دې امت کې بعضې خلک داسې تیر سو چې د هغې څه په ټوله زندګي کې یو لمونځ نه دی قضا سوی. الحمدلله د مسلمان کورنۍ باید چې داسې، لیکن که بیا هم د سړي څه لمونځ قضا سوی نو بیا هغې لمنځو ته څه اندازه و حساب لګول. که چیرې ټیک حساب سړی ته ور معلومي، سړی خپل لمنځو ته ټیک ټیک حساب ولګي خو ډېره ښه ده. او که چیرې صحیح حساب نه ورته معلوم، بیا د محتاط اندازې مطابق چې شاید زما به په دې کال کې په دې کال کې په دې کال کې دونه لمنځونه زما پر ذمه پاتې، د هغې دپاره دستي یو کافي پیدا کول. په هغې کتابچه کې دا لیکل چې د نن څه زما پر ذمه 15,000 دي، 4,000 دي، 3,000 لمنځونه پاته دي. زما پر ذمه باندې 200 لمنځونه دي، 500 لمنځونه دي، دونه لمنځونه زما پر ذمه پاته دي. او دستي د کافی په پای کې دا لیکل چې زه د نن څه د خپلو لمنځو قضا را روانوم او زه به په خپل ژوند کې د دې لمنځو قضا ادا کوم. که چیرې زما باندې مرګ را ورسېدی، زه خپلو وارثانو ته دا وصیت کوم چې زما د دغه لمنځو فدیه به زما د 3 حصې د میراث څه ورکوي، د دې فدیه به ورکوي. نو بیا به دی وصیتنامه لیکي. او دې کې دا فایده ده که چیرې د وصیتنامه لیکلی او د مرګ بعد د هغه لمنځو فدیه د قریبانو کې ور د هغې مسؤل، د هغې ذمهواره د قریبان دي، د هغې ګناهګاره د قریبان دي، د ده غاړې خلاص دي. که چیرې د ده پر ذمه باندې لمنځونه وي، لیکن دی غریب په هغه قصور کې راسي، دی وصیتنامه نه ولیکي او قریبانو ته دا وصیت نه ور پرېږدي چې زما پر ذمه باندې دومره لمنځونه دي، بیا چې د مرګ بعد د قریبانو که وکله هغه قریبانو هغه تبرو احسان دی ورنه مسؤل دی، د دې سزا به په قیامت کې د ورکول کېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې د چا پر ذمه باندې د یو حق پاته، یا د الله حق یا د بنده حق، او د هغې 2 ورځې بې وسته تېرې سي او د وصیت نه یې لیکلی، دا 2 ورځې بعد دی په ګناه کې روان دی. اوس تاسو پر دې خبره فکر وکړئ، د خپل ځان ته وګورئ
چې یاره اول خو موږ د دې ګناهګار چې در اوسه به څو کسانو وصیت لیکلی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې د چا پر ذمه باندې یو حق پاتې یا د بندگانو حق دی یا د الله حق دی او 2 ورځې دته مهلت دی، 3 ورځ کې وصیت نه ولیکي بیا د ژوندګي په ګناه کې روانه ده. نو یو خو موږ د هغې ګناه سره مخامخ یو چې تر اوسه پورې موږ د خپلې ژوندګۍ وصیت هم نه دی لیکلی چې پر ما باندې څه شان پاته دي، پر ما د چا حقونه دي، پر ما د الله څومره حق دی، پر ما د بندگانو څومره حق دی. د هغې څه وروسته به رد لمونځ روانول، د هر لمانځه سره د سهار د لمانځه سره یو لمونځ راګرځول، د ماپښین د لمانځه سره یو بل قضایي راګرځول، د مازدیګره سره قضایي راګرځول، که د چا سره موقع ډېری په یو ورځ کې 10 لمونځونه هم راګرځولی شي، 20 هم راګرځولی شي. ما یې هغه اسانه طریقه در وښوله د هر لمانځه سره یو لمونځ راګرځول. لیکن دې کې الله تعالی دا اساني کړې ده. سهار چې کله سپېدې راوچاودل سي بیا د لمر ختو پورې د دې فرضي لمانځو د سنته بغیر نفل سړي ته نه روا، لیکن قضایي لمانځونه چې هر څومره کوي درته روا شي. د مازدیګر د لمانځه څه ونیسئ تر ماښامه پورې بیا سړي ته نفلي لمانځونه نه دي روا، لیکن قضایي لمانځونه چې ته هر څومره کوي هغونه درته روا شي. زه دا وایم چې بیا نفلونه پرېږدئ، د نفل د لمانځه کولو بیا ضرورت نشته، د نفل بجای خپل قضایي لمانځونه راګرځوه او کوشش دا وکړئ چې په خپله زندګي کې د خپلو لمانځو غاړه قضا کړي. زه دا درته وایم خلکو دا خبره تاسو واورئ، دا مسخرې نه دي، دا د پیغمبر حدیث دی. مولانا زکریا رحمت الله علیه د احادیثو سره اکشلې ده. که چیرې د یو سړي پر ذمه باندې یو قضایي لمونځ پاته سي او دی د هغې قضا هم نه راوګرځي او د هغې وصیت هم نه وکړي، فدیه هم نه کړي ور، د قیامت په میدان کې 2 کروړه 88 لکه کاله قضا سزا الله تعالی په جهنم کې د دې یو لمانځه ورکوي چې کله لمونځ د قضا کړی دی او د هغې قضا هم نه ده راګرځولې او د هغې څه وصیت هم نه دی کړی او دغسې بغیر د توبې او بغیر د وصیته ولاړی، نو بیا د دې یو لمانځه سزا دې سړي ته په جهنم کې 2 کروړه 88 لکه کاله ورته ګوري. بعضې خلک کله دا پوښتنه کوي چې یاره دا سنت چې سړی کوي د دې پر ځای قضایي لمونځ نه، سنت مؤکد چې موږ کم کوو د هغې کول ضروري دي. د هغې څه ماسوا چې څومره اوابین لمونځ مه کوه، د هغې څه ماسوا د شپې د تهجد لمونځ مه کوه، د هغې څه ماسوا د اشراق لمونځ مه کوه، د هغې څه ماسوا د څاښت لمونځ مه کوه. د دې یو لمانځو ضرورت نشته. د دې پر ځای که ستا پر ذمه باندې قضایي لمونځونه دي دا نفلي دی، د هغې راګرځول فرض دي، هغې ستا دپاره ضروري دی چې هغې به راګرځئ. دغه رقم سړی د خپلې زندګۍ حساب ولګوي چې په دې میاشته کې، په دې کلو کې، په دې عمر کې پر ما باندې څو واره روژې راغلي دي. د هغې سره سره سړی د خپل زکات حساب ولګوي چې یاره زما چې زه مالک د نصاب ګرځېدلی یم او زه د کم شي مالک ګرځېدلی یم، څو کاله ما زکات نه دی ورکړی. نو د هغې حساب لګول او د هغې د ادا کولو په زندګي کې فکر کول او که چیرې د سړي سره د هغې د ادا کولو وخت نه موقع نه مرګ ورباندې راورسېږي او دی و ضعف او کمزورۍ ته رسېدلی، بیا په دې وخت کې د هغې وصیت په خپله کتابچه کې لیکل چې زما د مرګ بعد زما پر ذمه دومره د زکات پیسې پاته دي، زما د مرګ بعد پر ما باندې دومره روژې پاته دي، د هغې فدیه ده، زما د مرګ بعد پر ما باندې دومره لمنځونه پاته دي، د هغې فدیه ادا کول او دا وصیت لیکل. زه دا وایم چې د انسانانو دپاره دا ضروري او واجب عمل دی. او دغه رقم چې حج رالی د چا پر ذمه باندې حج، نن خلک حج هغې په یو بانو باندې حج چې پر سړی باندې فرض او واجب سلو، بیا چې سړی په حلو بانو ځنډوي هغه سړی په ګناه کې روان دی. یا په دې نیت چې زه خو کشر یم، یا په دې نیت چې زما مشران وروڼه نه دي تللي، یا په دې نیت پلار چې زما د زامنو ودونه پاته دي. د زامنو مالک ته نه، د زامنو مالک بل څوک دی. د زامنو د ضروریات پوره کول ستا پر ذمه نه دي، هغه د بل چا پر ذمه باندې دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کوم چاته الله تعالی د حج توفیق ورکوي، ولم یمنع مانع ظاهر، یو ظاهر معنی هم نشته یو چې دی راګرځي، بس صرف حیلې دي بانی دي دا کوي. نو که چیرې په دغه زمانه کې پر ده باندې مرګ رالی، بیا به په یهودو نصاراو کې راپورته کېږي، د پیغمبر په امت کې بیا سړی نشي راپورته کېدلی. نو په دغه شکل باندې توبه تفصیلی ده. نو توبه تفصیلی او توبه اجمالی چې سړی دواړې سره ملګري کړي، د هغې څه وروسته بیا د سړي ذمه فارغ وي او بیا دا توبه د الله تعالی په حضور کې قبوله وي او بیا دا توبه داسې توبه وي چې د هغې کښلو په خاطر الله تعالی د جنت پروانې را استوي او د جهنم څخه د ازادۍ پروانې انسان ته